او دغه زیری زمونږ د ثوابې سره تعلق لري اورنګزیب لالا راوړی دی. ډېره مننه یې کوو او بیا په تیره باندې د خپل ګران مشر د فضل یوسف خان عابد صاحب ډېره مننه کوم چې هغه مونږ دومره خوندور پروګرام له راوستو. یقینا داسې محفلونه ډېر کم خلک را جوړوي، داسې ژوندي خلک ډېر کم پیدا کېږي چې هغه یاران دوستان راغونډ کړي او د موسیقۍ پروګرام وکړي. ډېر زیات خوشحاله یم. په لاره راته نوشیروان خوږمن صاحب وویل چې نزار لالا هم راغلی دی، په وطن دی، خو چې کله د حجرې په دروازه رادننه کېږو نو مخامخ راته خالد اثر صاحب هم ښکاري او ډېر خوشحاله شوم چې دا سړی هم کلي ته راغلی دی. یقینا ډېره خوندوره شپه ده. د دې نه په شریکه باندې خوندونه اخلو. د څو خبرو دپاره خپل ګران مشر نزار یوسفزی صاحب له بلنه ورکوم چې راشي هغه یو څو خبرې هم وکړي او دا کم ملګري چې راغلي دي دوی ته هرکلی هم وکړي. نزار یوسفزی صاحب. همزو لرونو باشعوره او نرانو پښتنو ستړي مه شئ، پخیر راغئ. زه تاسو ته د خپل طرفه او د دې ننني پروګرام د دې ننني غونډې د نننۍ غونډې کوربه چې زموږ ورور، زموږ یار، زموږ ملګری په پښتو او پښتونولۍ مین اورنګزیب یوسفزي د خپل طرفه او ستاسو ټولو طرفه مننه کوم چې دا د پښتو په سازونو باندې سور شوی یو ماښام یې دلته کې را جوړ کړ او د پښتو ژبې د دې دور د یو ډېر لوی هنرمند ښاغلي فضل وهاب درد صاحب دلته کې د فضل یوسف خان عابد صاحب په همکارۍ باندې راوستي او زموږ د ژوند دا یو شپه یو یادګاري شپه جوړه کړه. ښاغلی اورنګزیب یوسفزی تاسو پیژنئ، که په دوبۍ کې هم که دلته د هم ټول عمر د پښتو ژبې، د پښتو ادب، د پښتو شاعرانو، د پښتو ادیبانو، د پښتو هنرمندانو خدمتونه کړي دي او دغسې رنګین ماښامونه یې را جوړ کړي دي. زه یې ډېره مننه کوم. بیا د خپل ورور او د خپل یار فضل یوسف خان عابد صاحب ډېره مننه کوم چې فضل وهاب درد صاحب سره یې رابطه ونیسله او دا ټول هنرمندان یې دلته کې راوستېدل. خالد اسرت صاحب د هم کور ودان دی. تاسو ټولو ته هم ډېر په مینه او ډېر په احترام په خیرالۍ یقینا چې د ننني ماښام نه او د ننني پروګرام نه تاسو ډېر خوند واخلئ. فضل وهاب درد صاحب د دې دور د پښتو موسیقۍ یو داسې نامه ده چې څوک هم په پښتو او پښتونولۍ مین وي، څوک د پښتو په علم او هنر باندې مین وي، هغه سره د هغه د پېژندلو هېڅ ضرورت نشته. نو یقینا موږ شعرونه ووایو. زموږ ډېر ګران کشر او ډېر ښه کوربه د دې پروګرام نو هغه به زه مایک ورکړم. ډېر وخت ستاسو نه اخلم ځکه چې موږ ټول دې موسیقۍ ته چې کوم دی نو په انتظار یو. هر ټکی د یار په شان دی ښکلی دی، خط یې په پښتو کې رالیږلی دی. هر ټکی د یار په شان دی ښکلی دی، خط یې په پښتو کې رالیږلی دی. وایم چې په خوب کې مې ونه لیدې، وایم چې په خوب کې مې ونه لیدې، زړه مې درنه داسې ټکېدلی دی. اخو ستا تصویر غرمو ته نه ګوري، اخو ستا تصویر غرمو ته نه ګوري، تا چې کوم عابد په اور نیولی دی. دغه د عابد صاحب شعرونه د دې پروګرام پرانیسته کوو او د درد صاحب نه به خوندورې غزلې هم اورو. وخت په وخت باندې به د غزل نه مخکې مونږ هم کوشش کوو چې ستاسو په معیار پورې وخېږو او څه شعرونه چې را یادېږي هغه به ستاسو ته در رسول غواړو او خوند به ترې اخلو. خالد اثر صاحب هم ناست دي، د دوی د وړاندې خبرې کول ډېر زیات ګران کار دی چې هغه خو نزار لالا دغه خبره وکړله چې څنګه چې د درد صاحب ستاینه وکړله. یقینا چې پښتو او پښتونولي پیژني، درد صاحب به پیژني او خالد اثر صاحب هم د پښتون ولس له ډېرې خوږې خوږې نغمې لیکلي دي، سندرې لیکلي دي. په بهر هېواد کې ډېر ژوند تېر کړی دی او دلته چې د دوی کمې هلې ځلې دي مونږ یې د فیسبوک په لارې نه وینو. مونږ یې ډېره ستاینه کوو چې الله دې زمونږ داسې مشران ژوندي لري چې د هغوی نه مونږ زده کړه وکړو. ګل را سره وجړل، ازغو را سره وجړل، غم کې د هجران، غم کې د جانان د هجر شپو را سره وجړل. دغه نوم به د چا نه پټ نه وي. د دوی دا مونږ خپل اعزاز ګڼو چې مونږ ته عابد صاحب او نزار صاحب او خالد اثرت صاحب او اورنګزیب لالا، اسلام لالا، دا ټول خلک اسحاق لالا د لیدل ته ټول راغلي دي او د دوی د وړاندې خبرې کول به ما دغه بار بار دغه وایم چې ډېره زیاته ګرانه به وي، خو کوشش به کوو چې خوندور شعرونه تاسو ته واورو او د درد صاحب نه به کوم خوندورې غزلې په شریکه باندې واورو. نو درد صاحب له وضو غزل به ترې اورو او خوند به ترې په شریکه باندې اخلو.
زیاتو قدرمنو ملګرو نزار یوسفزي صاحب ستاینه وکړه د هغې مننه کوم هغې خپله ډېره پاکه مینه ښکاره کړه زموږ په حواله باندې زموږ ډېر ساده محفل دی او تاسو ډېر ځان قربان دي هر څه چې دي په داسې محفل کې ما ته لږ غوندې دا تکلیف هم وي چې داسې خلک مې مخې ته ناست دي دومره پوهې په شعر باندې وختي راسې ما د دې ملګرو خبرې اورېدې نو دا سوچ به مې کوم چې دې ته به ووایم څه نو هر څه چې مې وي هغه به ډېر زیات په محبت وي ډېر په مینه وي او ټولو نه مخکې د عابد صاحب یو سندره ما سره د دې علاقې او د دې وخت مناسب ده نو ضروري ګڼم چې هغه ستاسو ډېر درانه خدمت کې ډېر محبت سره وړاندې کړم هغې نه مخکې د سایل صاحب څوک
لرې د زړور پرېښود اوس دې په دې لور چکر پرېښود او بېننګي ما یوازې نه ده کړې یاره تازو او ما دې در پرېښودو حالاتو څه په بله واړولو مونږ حجرې پېغلو ګودر پرېښودو او دا تشوې ما ته که رقیب ته مسکې یاره په تلو تلو کې د شر پرېښودو دا تشوې ما ته که رقیب ته مسکې یاره په تلو تلو کې د شر پرېښودو وخت په د بل چا سره څه واړوي چې خپل عابد یې دومره زر پرېښودو دغه د عابد صاحب غزل رایاد شو ډېره مننه د ودان پانخیل هم یو غزل مې په ذهن کې اوړي یو ملګري ویلي نو د ځمکې غم دی مونږ تر پلک راوړی دی د ځمکې غم دی مونږ تر پلک راوړی دی غوږونی څه جانانه زړه مې ډک راوړی دی او ملا کمار باب جماعت ته رانوړو نو دا دی ملا کمار باب جماعت ته رانوړو نو دا دی جماعت ته دې سړي ولې ټوپک راوړی دی ملا کمار باب جماعت ته رانوړو نو دا دی جماعت ته دې سړي ولې ټوپک راوړی دی او دا وینې دا سړي چې پې ولاړ دي تالاشي کړي دا وینې دا سړي چې پې ولاړ دي تالاشي کړي دا بم هغه سړي په دې سړک راوړی دی مننه دا وینې دا سړي چې پې ولاړ دي تالاشي کړي دا بم هغه سړي په دې سړک راوړی دی دا وس مې و او دا مې له کاروانه سره وکړو دا وس مې و او دا مې له کاروانه سره وکړو د خپل سالار نیلیله مې چابک راوړی دی او تاوې زمینه نه کوم تصویر دې واپس واخله تاوې زمینه نه کوم تصویر دې واپس واخله ما نه راوړو خو ما په دغه ټک راوړی دی او دا سیمه به څوک نه پېژني دا څنګه کیدی شي دې سیمې د ودان په شان هلک راوړی دی در صاحب له وضو خوندور غزل به دې اورو په شریکه به دې خوند نه اخلي مشکرې صاحب صاحب دغه سندرې نو تاسو وښیئ
څوک جاړي پکې اوسي د یو بل نه مینې غواړي پکې اوسي پښتونخوا د تل آباد وي سایله د ګلونو سندرغاړي پکې اوسي د سید صاحب سندره مو واورېدله او د شاکر بهار هغه غزل عابد صاحب هغه ورته ډالۍ کوم نظار صاحب درې ته او حسرت صاحب د ټولو ملګرو ته چې زما د زړه او د مزغو خبره نه رغېږي زما د زړه او د مزغو خبره نه رغېږي بهاره دا چې به تر څو خبره نه رغېږي مونږ دغه نه کوو چې پاس ورله روغ وکړو مونږ دغه نه کوو چې پاس ورله روغ وکړو مونږ دغه وایو د پلانکو خبره نه رغېږي مونږ مننه
نه مونږ دغه نه کوو چې پاس ورله روغ وکړو مونږ دغه وایو د پلانکو خبره نه رغېږي دا سړي نه دي په یو انچ پوله وران شوي داسې اوس یې په انچ نه په پټو خبره نه رغېږي دا سړي نه دي په یو انچ پوله وران شوي داسې اوس یې په انچ نه په پټو خبره نه رغېږي دواړه راولېږي په یو بل ګزارونه کوي دواړه راولېږي په یو بل ګزارونه کوي بند پنجرو کې د مرغو خبره نه رغېږي پلار مې ویل راته بهاره زویه دا ولیکه په ګډو وډو رویو خبره نه رغېږي زه تاسو ته د علي او د درس صاحب نه به یو بل خوندور
جنو